روغتون دی په تقریبا په 1491 کال کې دا جوړ شوی دی او دلته مونږ 4 بخشونه فعال لرو چې اطفالو بخش دی، جراحي عمومي جراحي ده او عمومي داخله ده، نسایي ولادي ده. دا بخشونه مو فعال د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د کونړ عصري روغتون دواخانه ده. ماشاءالله 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 تکبیر ناری بل خود تکبیر ناری لا اله الا الله. د کونړ برېښنا امیرت چې دی دا د برېښنا په واحدونو کې یو دریمي واحد دی چې 52 تقریبا 53 کسه پرسونل لرو زما په شمول او 2 فابریکې لرو چې یو د اسداباد فابریکې په نامه ده، اسداباد تولیدي برېښنا کوټ، او یو د ملاګي ده. کافر بل قماری غازیان نن به معلومیږي زر تخنیکی سیستم د دې فابریکې دا ټول په برقي سیستم او په اتومات سیستم باندې دا فابریکه کار کوي او موږ دلته تقریبا 10 نفر کارمندان لرو په 2 شفته کې 15 نفر 4 ساعته وظیفه اجرا کوي او 4 ساعته رخصت دي. دا جناب سهار صاحب دغه کومه برخه ده؟ دا زموږ درملتون ده. ډېر ماشاءالله قدرمنو دوستانو د درملتون ډیزاین خو تاسې ګورئ، یعنې تاسې به تر اوسه پورې زموږ په ډېرو خپرونو کې داسې ویترینونه غورهي د کلیموي دا غورهي رنګ یې ورکړی ده. نو دا خو زه خپل ډاکټر یم او دغه مسلکي یم. نو موږ دغه زموږ د ولایت د خلکو زموږ ولایت نه چې د نورستان ولایت مرکزي او شرقي نورستان موږ ترڅنګ دی، نو د دې خلکو ضرورت موږ احساس کړو، هغه دغه مشکلات او ضرورتونه چې موږ هغه درک کړل او لا اله الا الله کړي خالد وزیر ناری. موږ فعالیتونه هغه عموما په یو ځایونو کې دي چې هغه د خطر لاندې سیمې دي. زموږ هدف دا دی چې د خلکو ژوند ژغورل دي، د خطر کمول دي. که کوم ځای کې سیلاب په یو کلي برابري او منطقه به یو عامل منفعه ځای باندې برابري د هغه لپاره د مخنیوي غازیان نن به معلومیږي زر کوم خوشي بایلې مشهور نن به معلومیږي کورس کوم لوازم او کوم شیان د دې تخریب شوي په دې ټولو کې پوره رسېدګي ورسوي ده، هغه امکانات بیرته ورته برابر شوي دي. یو د سرپناه بخش کې انشاءالله اوس هم د هغه په بخش کې ډېر چارې روانې دي چې بعضې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او بعضې کارونه جریان لري. چې بایلي بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مبارکلیکم. خوشحاله م چې زه تواب مزه یو ځل بیا د ګزارش یا راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې. قدرمنو دوستانو بیا هم د کونړ ولایت مرکز اسداباد یا چغسرا کې ما غواړم تاسو ته یو بل نوې په زړه پورې خبرونه وړاندې کړم. د خبرونې په شروع کې قدرمنو دوستانو د موږ لومړی موضوع څه ده؟ د کونړ عصري هغه خصوصي روغتون ده چې پخوا هم دلته موږ خبرونه درلودلې. غواړو چې یو ځل بیا په تکرارا دلته یوه خبرونه ولرو، وګورو چې په دغه کونړ عصري روغتون کې کوم امکانات کوم سهولتونه د مراجعینو ناروغانو لپاره موجود دي. نو هیله ده دغه
برخه هم تاسو وګورئ د موږ د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل په دغه خبرونه کې نور موضوعات هم دي موږ سره پاتې سي هغه دوستانو او هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوم چې د موږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خواند او مینه سره ګوري زموږ خبرونه سبسکرایبي لایکي شیر کی دوی نه ډېره مننه نور خبرې نه کوم لاړ بسو عصري روغتون ته او مسؤلین به پیدا کو او دغه روغتون په اړه باندې به موږ ته پوره معلومات راکړي موږ سره پاتې سي لاړ بسو مسؤلین به پیدا کو ماشاءالله لري نه خو ډېر امکانات لري مدیر صاحب چیرته وي صفایي موجوده ده مدیر صاحب په کومه خواته حافظ یعنی اداره سلام علیکم زما نوم ضیاءالله ټکپال دی او د کونړ عصري روغتون مدیر اداري په حیث سره د دنده اجرا کوم دا روغتون یو شخصي روغتون دی په تقریبا په 1491 کال کې دا جوړ شوی دی او دلته موږ 4 بخشونه فعال لرو چې اطفالو بخش دی جراحي عمومي جراحي ده او عمومي داخله ده نسایي ولادي ده دا بخشونه مو فعال لرو په لومړي ځل باندې خدا یو چونکې دغه نه دی یو طبي بخش کې کار نه لري خو یو تجار دی چې حاجي میاں محمدین نومیږي هغه د دې لپاره جوړ کړی دی هغه اوس هم دا خبره کوي چې ما د کونړ د خدمت د خلکو د خدمت لپاره دا جوړ کړی دی او ډېر کارونه داسې دي دلته کېږي چې یعنی خلکو ته وړیا کېږي او که حتی عملیاتونه دي موږ وړیا اجرا کړي دي هغه څوک چې وس نه لري توان نه لري نو دا هغوی ته موږ وړیا عملیاتونه اجرا کړي دي او که نور کوم پروسیجرونه یي هغه ورته وړیا کړي دي نو دا روغتون د دې لپاره نه دی جوړ شوی چې بزنس دی هغه نور بزنسونه هم لري خو د دې د خاطر د کونړ او د زموږ سره نورستان ولایت دی د هغوی د خلکو د لپاره جوړ کړی دی چې هغوی ته خدمت وشي پخوا به دا خلک ننګرهار ته کابل ته یا ګاونډي هیوادونو ته تلل نو اوس دلته ډېر داسې وسایل موږ راوړي دي ډېر شیان دلته داسې کېږي چې پخوا به دلته نه کېدل خو اوس دلته هغه پروسیجرونه د جراحي په بخش کې چې دلته هیڅ امکان نه لرو نو اوس دلته اجرا کېږي د داخلي بخش کې موږ ډېر با تجربه متخصصین لرو نو د هغوی په مرسته باندې دا کارونه ترسره کېږي موږ د جراحي عمومي په بخش کې ډاکټر صاحب نظیم الله نجات نومیږي چې د ننګرهار د سیتامې نه دغه کړی دی تخصص ترسره کړی دی او بل موږ ډاکټر صاحب عبدالودود سعادت صافی نومیږي چې هغه د داخله متخصص دی زموږ سره بل موږ سره د الټراساونډ چې زما مخکې مې ذکر نه کړه د الټراساونډ په بخش کې موږ ډېر با تجربه متخصص لرو ډاکټر صاحب حکمت الله صافی چې زموږ د دې شفخانې رئیس دی هغه یعنی موږ تقریبا چې د تلویزیوني معایناتو په بخش کې ډېر فوق‌العاده خدمات خلکو ته ورکوو چې دلته تقریبا ډېر ځایونو خلک ګرځېدلي دي حتی دا چې کابل ته او پاکستان ته پېښور ته تللي دي چې هلته ورته یو څه ویل شوي دي خو که دلته راغلي دي موږ ډېر داسې دغه مرضونه تشخیص کړي دي چې خلکو ته دلته جوته ده او معلومه ده موږ د پخوا خو به د پاکستان نه راتله چې دلته موږ د پاکستان سره نږدې فرضي کرښه لرو نو د هغې نه به راوړېدل یو څه درمل به پکې ښه و خو زیاتره یعنې 80 یا 90% که زه ویم مبالغه به نه دا درمل به تقریبا بې کیفیته و مریضان به نه ښه کېدل خو اوس خوشبختي به ورته ووایو چې د اسلامي امارات د خوا نه د نورو هیوادونو سره او د نورو مرکزونو سره رابطه شوې ده او د هغوی سره تعلق جوړ شوی دی نو او داخلي دلته موږ داخلي هم ډېرې درملو فابریکې لرو ډېرې لرو تقریبا چې یو 4-5 فکر کوم چې دا شته دی او فعالیت کوي کیفیت هم ښه دی موږ د ډاکټر صاحبانو سره هغه کوم د درملو کوم مسؤلین چې دی هغوی بار بار دلته راغلي دي او بیا موږ تجربه کړي دي نو د ډاکټر صاحبانو په وینا باندې چې ښه نتیجه ورکړې ده او ښه دي انشاءالله نو موږ هم په آینده کې هم دا پلان لرو چې د دې نه استفاده ډېره زیاته وشي لاړ به شو عاجل خونه به وګورو عاجل خونه ډېر ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
مدیر مسؤل ډاکټر صاحب ضیاء الله ضیاء دی چې دا مدیر نرسنګ دی زموږ په کونړ اسیر روغتون او دا نورې پرسونل دی. مدیر صاحب سلام علیکم. سلام مسی څنګه ښه خیر خو ده قراری ده خیر الحمدلله. زما نوم ضیاء الله دی. کونړ اسیر روغتون کې چې د مدیر نرسنګ په حیث وظیفه اجرا کوم او مسلکي زده کړې مې چې د ننګرهار ایچ چې دی د روغتیايي علومو انسټیټیوټ نه چې فارغ شوی یم په 1392 کال. ډېر ښه. دلته مجموعه څو نفره ډاکټر صاحبان په عاجل برخه کې تاسو سره دي او دغه سیستم روټین تاسو سره کوم عیار کړی دی؟ دلته موږ سره چې نو دغه د عاجل خونه کې تقریبا 6 نفره چې دلته مسؤلیت لري او خپل کار چې نو مخ په وړاندې باندې وړي. ډېر ښه. دا موږ سره نیبولایز دی. دا بالون اکسیجن دی. دا بل اکسیجن برقي دی. هغه سکشن ماشین دی. دا کارډ اکمینیټور دی او دغه موږ سره دا ای سی جی ماشین دی. یعنې د عاجل برخې لپاره دغه طبي لوازم یا وسایل ضرور دي اړین دي. دا کني تاسو کار باسي کوي نه سي کنه کار کې نیمګړتیاوې راځي چې نو مخکې چې دغه د مریض د خدمت په خاطر کار به سړی نشي کولی ځکه چې وسایل نه نو سړی به خدمت نه شي. څومره تاسو توانېدلي چې د مراجعینو زړه لاسته راوړي؟ نو الحمدلله چې دی نو موږ تر خپل وسه پورې چې دی تقریبا چې نو داسې وي چې سلو کې 93% مراجعین زموږ چې موږ نه خوشحاله او راضي دي. تقریبا موږ روزانه تقریبا د 80 نفر پورې تقریبا ناروغان لرو. اویا تقریبا. ډېر. او د تاسې خدمات هم سیدي ټول هغه دي تقریبا 100% تاسې فري خدمات لري مراجعینو لپاره. مراجعینو لپاره تقریبا 50% تخفیف په نظر کې نیولې ده د ټولو ناروغانو په هر بخش کې. ټولو ته دغه خدمات وړاندې کوو. نو مدیر صاحب محترم تاسې په د دواخانې په حساب باندې کمیټې سره نو حتما ان شاء الله تعالی نه مخامخ کیږي له دوا سره که نه؟ دوایي تقریبا مونږ چې څومره زمونږ دلته ضرورت وړ دی هغه ټوله مونږ انشاءالله راپوره کړې ده راوړې ده. دا زمونږ د دواخانې مسؤل دی اظهار الحق سلفي او نو دا د دواخانې مسؤل دی دا نور ورسره اظهار الحق سلفي ډېر. نو دای به هم لږ وغږو که نه؟ بالکل. ډاکټر صاحب سړی مسي خیر خره د قراري ته لږ مصروف هم یې لږ لیدونکو ته خپل ځان په اړه باندې لږ معلومات ورکړه تحصیلات زده کړې او تجربې کاري. نوم مې اظهار الحق د پلار نوم مې محبوله د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او د مدینې نه المدینې انسټیټیوټ څخه فارغه یم. ماشاءالله هغه به ډاکټر صاحب معلومات او هغه نسخه کې کومه دواګانې دي څو قلمه دې ورته برابر کړل؟ نسخه کې چې دي دواګانې چې دي دغه د معدې دوا ده او د میکروب دی هغې او د وینې غوړ لري. ډېر ښه. نو دغې په اساس ته دواګانې څو قلمه دې ورته برابر کړل نور څو پاتې دي؟ بس ټول همدغه دي. برابر شول؟ برابر. بس ورکه نو ورکه چې موږ وګورو چې څه رقم دوا ورکې د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د کونړ عصري روغتون کې زه لږ بلد یم. یوه ګولۍ وخوري ښه د وینې غوړ لپاره دي. دا به سهار ماښام خوري میکروب په خاطر دي. دا به 3 ټیمه یوه ګولۍ وخوري. دا به د شپې یوه ګولۍ خوري. دا به سهار ماښام په نهاره باندې خوري. دا به سهار ماښام خوري. ښه حاجي صاحب دغه دوا چې کومه ده دې ته غوږ شه. دا به سهار ماښام په نهاره خوري ډوډۍ څخه نیم ساعت مخکې. ښه نیم ساعت مخکې. دا به د شپې چې ویده کېدې د خوب څخه نیم ساعت مخکې به دوا شي. ښه او دا به 3 ټیمه یوه ګولۍ وخوري چې ډوډۍ خوړه دوا را به خوري. دا دوا یو څه اندازه یو قلم زیاته ده خو کوچې ته بوج راوړو نو د یوې دوا او د بل ترمنځ داسې 10-20 منټه وخت ورکوئ چې په معده بوج نه راوړي. صحیح ده؟ او دا به سهار ماښام وخوري ځکه چې ستا مشکلات لږ زیات دي. وینې غوړ هم لري میکروب هم لري او معدې مشکلات هم دي. دغه په خاطر یو لنډه مرکه یې اخلو بس آماده ده لنډه مرکه بس.
السلام علیکم ډاکټر صاحب سړی به څنګه کې خیر خو د قراری د بخیر زما نوم ډاکټر نصیر الله نجات دی زه د جراحي عمومي متخصص یم ننګرهار طب پوهنځي نه په 2015 کال کې فارغ شوی یم ماشاءالله د هغه نه وروسته 2 کاله وظیفه مې هرات حوزوي روغتون کې کړې بیا وروسته تخصص ازموینه مې وزارت صحت عامه کې ورکړې د هغې د لارې ننګرهار حوزوي روغتون ته د جراحي عمومي ډیپارټمنټ په عملیاتونو کې کوم عملیاتونه تاسو کولای شئ او سخترینه عملیات د چی شي عملیات ده د خاطر څه د تجربه لري داسي کوم بخش کې ډیر زیات عملیاتونه شامل دي ځکه جراحي عمومي د هضمي سیستم ته کار شو هضمي سیستم کې معده ده بیا د هغه نه لاندې کولمې دي همدارنګه پښتورګي دي مثانه ده بیلري سیستم یا صفراوي طرق چې ورته وایي ډېر عملیاتونه دي او مشکل ترین عملیاتونه به زموږ د غاړې عملیاتونه دي ځکه دا د انسان د جوړښت په ساده اصطلاح د اناټومي ځنګل دی جوړښت ځنګل ورته وایي دا غوړ عملیاتونه چې ورته وایي همدارنګه د پانکراس عملیاتونه زموږ مشکل ترین عملیاتونه دي په شکر دی موږ دلته ډېر عملیاتونه کړي دي الله کامیاب کړي خیر خو د قراری ده څنګه ډاکټر صاحب ته راغلی خیرات وکړو مریض راوس ډاکټر صاحب خیا دای څه تکلیف لري خېټه پړسوب لري نو ډاکټر صاحب څه مشوره درکړه ده مشوره دا د بستر دغه وړل تاسو دا بستر بعد عملیات شي عملیات خو ضرورت نشته عملیات ضرورت نه دی ولې دا به مو د دوی برخورد او انسانیت خپل ناروغانو او مراجعینو سره څنګه ده تاسو په نظر برخورد مو سره برخورد یو مو سره کولی کوشش وکړو امانت تر سره کړو دا د رسم یعنی دلته تاسو په خوام راغلي او خوام راغلي یعنی ښه خاطر ونه لري ډاکټر صاحب د داخلي به موجود ان شاء الله تعالی وګوره نسته ان شاء الله تعالی څوک راځي ډیر السلام علیکم ډاکټر صاحب سره مې ورور څنګه کې خیر خره د قراری ده خیر الله دې راته ژوندۍ لره الحمدلله نوم یې عبدالودود دی تخصص مساعده صافی دی عمومي داخله ناروغیو متخصص یم د ننګرهار طب پوهنځي نه فارغ یم او تخصص مې په عمومي داخله کې په ننګرهار کې کړی دی ډېر هلته مې مختلفو روغخانو کې کار کړی دی لکه روغخان روغتون کې مې کار کړی او مسخر کې چې کوم شخصي روغتون دی هغې کې مې کار کړی دی او خیر کې به شینواري کمپلیټ شوي وم هغې نه بیا دلته راغلم ناروغۍ خو مختلفې دي لکه هر سینې په مسله کې مخرج راځي زه تکلیف والا فشار شکر اما د ګردو ناروغۍ نو مختلفې دي او بل موسمي ناروغۍ اوس نن سبا ډېرې زیاتې تنفسي سیستم هر موسم پورې مربوط دي اوس د تنفسي ناروغۍ هم ډېرې زیاتې دي او هایپرټنشن او د فشار ناروغۍ او د زړه دا د شکر دا ډېر زیات ناروغان لرو موږ تداوي کوي او دغه اوسط ډول باندې تقریبا داسې 15-30 مریضان ورځ کې رئیس د شفاخانې څومره د شفاخانې په عصري کولو کې او د شفاخانې په هغه باندې قوت باندې کار کوي د هغې نه موږ 100% راځي او ماشاءالله چې څنګه غوښتنه هم دې کړې ده څنګه چې مریضانو غوښتنې او څه شي ضرورت دي دا یې موږ ته پوره کړي دي او کار روان دی د منطقې په سطحه باندې چې شی دي دا هماغه شانې هر څه معیار برابر دي شفاخانې سیستم او د لابراتوار د تلویزیوني معایناتو نور چې څه شی ضرورت دي هغه ټول برابر دي د همدې د سیمې او د هغه په سویه باندې برابر دي او نور لوړ چې کوم زموږ وس کې دی نو هغه بیا پته لګو ننګرهار ډېره مننه کور دې ودان خیر تاسو نه هم ډېره مننه خیر لابراتوار خو په ساده اصطلاح ووایو چې د خانې زړه دی ځکه چې دلته ډېر ناروغان هغه کله یو ډاکټر په یو مرض باندې شک یو 100% ځان مطمئن کوي نو د لابراتوار بخش انتخابوي تاسې په لابراتوار باندې ډېر فوکس هم کړی دی یعنې ډېر زور په لابراتوار اچولی دی د ما په نظر بلکل مخکې مې تاسو ته یادونه وکړله چې لابراتوار د شفاخانې زړه دی نو که زړه روغ وي انشاءالله بیا به ټول شیان روغ او ډاکټر صاحبان هم څنګه دي روغ دي نه ډاکټر صاحبان انشاءالله روغ دي دا ډاکټر صاحب ریاست نومېږي ریاست بلکل ماشاءالله دا د زموږ د یو لابراتوار بل مسؤل خو نن نشته نن غیر حاضر دی نن دوی دي نو دا موږ سره د شپې لخوا نه خو هغه نن نشته څه مشکل ورته اوس دا د ورځې نوکري کوي ریاست د مدینې انسټیټوټ نه فارغ یم د 14 پاس څو کاله تا درس ویلی دی په لابراتوار کې 2 کاله ډېر ښه او څو کاله کېږي چې دلته کار کوې د عملي
دلته مې دا 5م کال دی. 5م کال او ماشاءالله ماشاءالله. په دغه نتیجو به پیږي نو ته داسې دا وینه ګورې او دغه پسې مواد ګورې که داسې د لابراتوار لپاره استعمالېږي له لرې نه به پیږي چې دا سړی دغه مواد هغه دي مرضي دي که نه دي همداسې پیږي که نه بلکل همدغه شان و دې خاطر تجربه نه پیدا کړې ده. تجربه پیدا کړې. اوس به کوم مواد د هغه لاندې دي ټسټ لاندې یا لابراتوار لاندې دي چې لږ موږ ته تشریح کړي. اوس CBC دا د مایکرولاب معاینات دي. یو نمونه موږ ته وښیه. ښه راځئ راشئ. و دا کراټینین دي د ګردو معاینات دي او دغه مکلي یو ځای A1C ده چې شکر دپاره کېږي. دا دواړو کې تاسې وینه هغه کوئ چک کوئ؟ هو بلکل وینه چک. د وینې نه معلوموئ؟ هو د وینې نه معلوموي. ښه او څومره وخت نیسي د وینې د لابراتوار پروسه؟ دا خو 15 منټه نیسي او نور همداسې غواړي بعض 1 منټ نیسي بعض 15 منټه نیسي. مختلف معاینات دي. ماشینري هم هغه عصري ده؟ بلکل عصري دي. یعنی په ماشینري کې د شفاخانې لخوا هېڅ کمی سوی نه ده تاسو ته برابر کړي دي؟ هر څه برابر کړي هېڅ کمی نه شي. ضرورت د دې نه پېښېږي چې تاسې خپل هغه د ناروغانو هغه لابراتواري معاینات هغه ته نورو شفاخانو ته ریفر کړي یا ولېږئ؟ نه تر اوسه پورې ضرورت نه دی پیدا شوی. ماشاءالله. دوام ورکړه چې دې ویلې نور د اضافه خبرې چې وي دغه شان تداوي دلته ترسره کېږي په عصري روغتون کې. نو دغه شان مریضان کولی شي چې راشي او دغه شان عصري تداوي واخلي او انشاءالله آینده مشکلات ښه شي. ډاکټر صاحب دغه فزیوتراپي دغه مصارف څومره کېږي؟ دې خاطر د خلکو اصله مصارفو ته وګوري د خلکو هغه د اقتصادي یا مالي وضعیت ښه نه ده. دغه داسې مصرف یو نفر چې تاسې تداوي لاندې نیسي او په مورو کې یو ټاکو ټوکي یا وارث وي دا څومره وخت غواړي فزیوتراپي او څو مصرف پکې راسي؟ زمونږ فیس چې دی 250 افغانۍ دی. 200 فیس دی روزانه خو بیا داسې چې تکراري مریض وي یعنې هفته یې 4 ورځې 5 ورځې دې نه 1.5 روپۍ هم ورسره مراد کولی شي. یعنې جرامات کوي خلکو سره یعنې د خلکو زور رسېږي دا دومره پیسې نه دي انشاءالله. معلومه دا به 1000 افغانۍ او 500 افغانۍ که نه و دا نو چې ته فکر وکړې چې له 200 نه تر 100 پورې دا رارسېږي بیا نو خلکو ته دومره قیمته نه ده معلومېږي. او تاسې د ماشینري د عصري کولو لپاره یعنې نور امکاناتو د راوړلو په برخه کې به هم دا اوس تا په تلاش روان یې همداسې مې کړی مدیر صاحب تملیس ورکړی دی او څه خریداري هم شوې ده هغه نور سامان هم را روان دی. ډېره مننه. اوس دا ماله دلته له کار پرې وکړه په مریض باندې دې له کار وکړه. زه در خو نشته دلته اوس خو نشته دا بل کو بل ماشین د کارونو سټاف وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې د دې نه چې زه ننګرهار کې مې کار کوم بیا د ننګرهار نه دلته راغلم چې د کونړ او نورستان د خلکو خدمت وکړم نو همدغه بخش نه فارغ یم او دلته کار کوم. فزیوتراپي کې کومه برخه تاسې هغه کوئ سرته رسوئ؟ کومې برخې لري؟ موږ چې دلته کومې خدمات ترسره کوو هغه زیاتره LBP ورته وایي لکه د ملا دردونه وي د پښو دردونه رفنسا دغه ورزشي صدمات او داسې نور د عملیات څخه مخکې د عملیات څخه وروسته کوم حرکتونه چې دي هغه موږ ورکولی شو. ډېر ښه زموږ په خلکو کې اوس دغه د ملا دردونه ډېر دي. د ملا دردونو یا بعضې د خلکو په ملاګانو کې خصوصا د ما په ملا کې کله کله ټقا کېږي. دغه ټقا دلیل چې دا تاسې سره خبرې کولی شئ؟ دا د څو علتونو د وجې پیدا کېږي چې زیات وزن جګ کړي یا صدمه وویني نو د دې موږ سره ماشینالات دی هغه اول هغه ماشینالات ورته ورکوو په هغې باندې بیا ټیسټونه ترسره کوو نو هغه شان بیا مخې ته ځو او حرکتونه ورته یعنې دغه مشکلات د دغه تمرینو له لارې کېږي حل کېږي که د دوا باید سړی وخوري؟ تمریناتو د وجې هم کېږي او ځینې دواګانې چې مهم دي هغه هم ورسره استعمال کېږي. هغه څه شی دي؟ کلسیم دي؟ کلسیم دی او ویټامین ډي او دا دغه دي. ډېره مننه خیر اوسې بیا به
زما نوم ملک حکمت دی، کونړ عصري روغتون کې د الټراساؤنډ ډاکټر یم او ستاسو په راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله شو. الله مر وخت راوله موږ ستاسو په خدمت کې او دغه مریض چې دی دا خو ډاکټر صاحبانو ما ته رالېږلی وو او مریض چې دی د دواړو تشو له درد نه ډېر زیات په عذاب وو او چې تشې مې تېزې مې سوځې دغه شیانو نه په عذاب وو. نو مریض ته کوم الټراساؤنډ وکړو، مریض ماشاءالله الټراساؤنډ ښه دی، ډېر مشکل نه لري. نو مثانه کې لږ شانې میکروب شته دی او بله مهمه خبره دا ده چې مریض چې دی ځیګر باندې لږ ګواز ډولري یا موږ استعداد باندې پټلې ورکوي. نو چې راغلی راپور مو ورته وکړو، ډاکټر صاحبان خواته به یې ونیو او هغوی مو ته دوا وکړو، موږ وظیفه وکړو. یعنې دومره جدي ستونزه نه لري، ډېره جدي خو تداوي باید وکړي کنه؟ د دوايي سره سره باید مریض خپل لایف چینجز هم راولي او مریض هم ورسره وکړي. لایف چینجز دا معنی چې مریض په ځای باندې ناست دی باید وګرځي، پیادهروي وکړي، سپورټ وکړي، کلي او کلب کې ځان شامل کړي. نشهیي موادو نه چې استفاده کوي، سګرټ مسوار هغه باید پرېږدي او غذایي رژیم کې باید ډېر تغییر راولي. هغه خوراکونه چې غوړ خوراکونه دي هغې نه باید پرهیز وکړي او کوشش وکړي چې اوبه ډېر وڅښي، وګرځي او د مثانې په خاطر ډاکټر صاحبانو ته انشاءالله دوا ورکړي. ډاکټر صاحب څومره وخت کېږي دې روغتون کې ته وظیفه لري او له شروع نه تر اوسه پورې څومره ریزلټ د خپلو معایناتو نه دی اخیستلی دی؟ زما خو تقریبا 15 کاله کېږي چې زه عصري روغتون کې وظیفه لرم او دغلته د مریضانو په خدمت کې یم. یوازې د کونړ عصري روغتون نه، د ټولو مریضانو هغه مریضان که د نورو بار ډاکټر صاحبانو سره یا په سیدامت کې یا مریضان چې کریټیکل مریضان وي نو ورته راځي یا کسان خاصه باندې وي یا کسان چې خدمت کوي او د نتیجې په باره کې وایم چې د ټولو ډاکټر صاحبانو مریضان ټول یوازې زموږ د خپل عصري روغتون نه دي، هغه د سیدامي مریضان دي، که د نورو ډاکټر صاحبانو مریضان دي، کوم مریضان چې مغلق مریضان دي هغه انشاءالله زموږ خواته راځي او موږ یې ورکوو. د شفاخانې لخوا چې څه شی د تاسې په کار سوي دي، ماشینري درته برابره سوې ده؟ رئیس صاحب څومره د خلکو او ډاکټر صاحبانو په حق کې دلسوزه ده؟ رئیس خو ماشاءالله ډېر ښه سړی دی زموږ او ماشینري خو زه به دا هم راویم چې موږ سره چې په کونړ عصري کې کوم د الټراساؤنډ ماشین ایښی دی هغه ډاپلر ماشین دی، تاسو خپله ویډیو کې انشاءالله وګورئ. د مریض سکین کې هم تاسو ولیدل ډاپلر ماشین دی، هم ایکو کوي هم ډاپلر الټراساؤنډ کوي. نو زه فکر نه کوم په کونړ کې بل چا سره دغسې ماشین دی. ماشاءالله ډېر ښه ماشین دی، ښه سرمایه کې سرمایه‌ګذاري کړې ده او ماشاءالله رزلټ یې ډېر ښه رزلټ دی. نو زموږ هغه ډاکټر صاحبان په پیسو باندې پوهېږي او کوم مریض لري کولی شي راشي دغه په ماشین شته دی د ایکو لپاره موږ سیستم فعاله لرو. خالي د ډاکټر صاحب په موږ کې کولی شي هر ډاکټر صاحب چې پیسو باندې پوهېږي راشي مریض ته ایکو میډیسن سره نشته دی او ماشین د الټراساؤنډ د ساده الټراساؤنډ او د ډاپلر الټراساؤنډ خو ماشاءالله ډېر فوق‌العاده ماشین دی. دا نوم دې له سره بیا تکرار ووایه، نوم او وظیفه. نوم یې ډاکټر حکمت الله صاحب دی او کونړ عصري روغتون کې د الټراساؤنډ ډاکټر دی. یو خسلیب کافر بل خماری غزیان نن با معلومیږي زر کوم خوشي. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مارکلی کوم. خوشحاله یم چې زه توابه مزی یو ځل بیا د یو ګزارش په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې. قدرمنو دوستانو بیا هم د هیواد د 14 ولایتونو له ډلې د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې یم او د اسداباد او د دغه ولایت د ولسوالیو نه تاسو ته موږ مختلفه خپرونې درکړې دي. هیله ده چې هغه خپرونې چې موږ تاسو ته چمتو کړې وي او تاسو ته مو درکړلې تاسو ورنه خوند اخیستلی. د خپرونې یعنې د موږ د خپرونو په سلسله کې دا وارې د کونړ ولایت مرکز د اسداباد په خپرونه کې غواړو شروع د خپرونې تاسو محترم او قدرمنو دوستانو ته د کونړ ولایت مرکز اسداباد په د برېښنا په امریت باندې تاسو ته یوه خپرونه درکړو. د دغه امریت له محترم امیر صاحب انجینر صاحبان او همدارنګه چې دغه وړوکی ښار چې اسداباد ته یا چغسرای هغه د برېښنا کوچنۍ فابریکه هم تاسو ته در وښیو. ما تقریبا 8 کاله مخکې لیدلې وه، تولید یې ماشاءالله ښه و، خو اوس نفوس ډېر ده. اوس به وګورو چې دغه امریت څومره چالشونو سره یا ستونزو سره مخامخ ده، نفوس زیات شوی ده. نو اوس خلک ډېره برېښنا غواړي. راځئ چې دغه مسایل به له امیر صاحب نه پوښتنه وکړو او انجینر صاحبان به وغږو او دغه خپرونه به لا هم رنګینه کړو. بیا مختلف برخې لرو په دغه خپرونه کې، نو ما سره اوسئ. زما نوم ذبیح الله کوزه دی، د کونړ برېښنا امریت د بیلینګ کارمند یم.
څنګه ده دلته د بیلینګ مسله سره کم ده بیلونه تاسې ته له مرکزه راځي که دلته تاسې خپله چاپوئ او دلته د سیمې خلک یعنې د تاسې مشتریان د بیلونو په اخیستلو کې او د بیلونو په تادیه کې څومره تاسې سره همکاره دي؟ ستاسو لومړی پوښتنې ته به جواب داسې ویم چې بیلونه چې دي موږ دلته خپله دغه کوو چاپو خو خام مواد چې دي دا موږ ته له مرکزه راځي بیا نور انټري او شیان چې دي هغه موږ دلته خپله کوو. بیا دویمه پوښتنه تاسو وکړه چې د مشتریانو د بیلونو تحویلېدو یا بیلونو دلته راتلله نو بیلونه چې زمونږ د ساحې کارمندان چې دي میټر خوان دي تفتیش دی دوی کور په کور دکان په دکان هر ساحې ته مشتری خپل بیلونه رسوي او بیا مشتریان چې دي هغوی په خپل بانک ته وړي په خپل وخت سره بیلونه تحویلوي. یو خسلیب کافر برخوا ماری غازیان نن به معلومیږي زر مولوي عمر ګل نایب یم د کونړ د برېښنا امیر. د کونړ برېښنا امیرت چې دی دا د برېښنا په واحدونو کې یو درېیمي واحد دی چې تقریبا 52 کسه پرسونل لرو زما په شمول او 2 فابریکې لرو چې یو د اسداباد فابریکې په نامه ده اسداباد تولیدي برېښنا کوټ او یو د ملاګي ده او د ملاګي فابریکه فعلا چې د کله ظرفیت تولید نه لري 1 میگاواټ تقریبا چې 1.2 میگاواټ تولید لري اوس متاسفانه چې تولید نه لري فعالیت نه لري څه کم عوارض لري ان شاء الله شفافو ته متوجه ده او دا ستونزه به حلوي او کونړ به ان شاء الله یو وخت د برق په مرکز بدلیږي. دومره فابریکه چې موږ فعال لرو دلته د اسداباد برېښنا کوټ ده چې د ولایت سره په خوا کې موقعیت لري ان شاء الله نږدې نه ځو فابریکه به وګورو چې فعاله نوې فابریکه ده او 500 کیلو واټه تولید لري او په دې کې ورسره د شپې د خوا نه د 600 کیلو واټو په ظرفیت باندې جنریټر چالانو ډیزل نو چې ټول مکمله تولید زمونږ چې اوبه زمونږ په ویاله کې سره برابر وي اوبه موجودې وي نو 1 میگاواټ تولید لرو چې موجوده شبکه په نوبدوار شکل باندې برقداره ده ورسره او ان شاء الله په هڅه کې یو چې کونړ به ان شاء الله یو وخت د برېښنا په مرکز بدلیږي. جناب هوتک صاحب واقعیت چې د برق ستونزه په کونړ کې ډېره جدي ده سره د دې چې هغه منبع د برق چې کوم تولیدي برخه ده منبع او منشي زیاتې دي خو البته د برق په اړه باندې موږ د ستونزې سره مخ یو. یوه غټه ستونزه چې موږ ته پیدا کړې چې د مناګي تولیدي فابریکه وه چې دا د جمهوریت په وخت کې دې قرارداد شوی و او جوړه شوې وه کله چې امارت اسلامي راغی د دې په جریان سره تسلیمي کله ورکوله البته په هغو نورمونو نه وه برابره چې کوم نورمونه سره قرارداد شوی و نو هغه د شرکت موجوده شرکت چې کار یې پکې کړی او د برېښنا شرکت د ریاست عمومي سره په دغه ستونزه معادله سره بوخت یو وختي سره کوشش کوو چې دغه موضوعات له خیره ختم شي اعلان ته ورکړل شوی او په دې به له خیره کار کېږي. نو د هغې شبکې چې کومه مشتریانو زموږ هغه مشتریان هم زمونږ په دغه کومه وړه شبکه باندې رابار شو نو دغې سره د برق د نشتون سره موږ واقعیت لاس په دیوان یو جدي او یو ستونزې سره مخ یو. خو البته د حل دپاره موږ ګامونه پورته کړي د علماو شورا قدرمن رئیس صاحب او قدرمن والي صاحب قومي سپین ږیري هم د موضوع کې راسره جریان کې دي انشاءالله دې ته به د حل لاره موږ پیدا کوو. اوس نو کومه چې موجوده شبکه ده دا موږ بیا برقه نه ده پرېښې دغه کمو امکاناتو باندې جدول موږ جوړ کړی او نوبدوار شکل باندې او د هغو ته سره برق ورکوو چې خدای ناخواسته یو خوا زموږ شبکه د زیان سره مخ نه شي او دومره زموږ د کونړ اوسېدونکي شهري پولیسونه چې د بې برقۍ جدي ستونزې سره مخ نه شي. نو لګیا یو په دغه کم برق باندې انشاءالله موږ خپله ګزاره سره کوو ولسونه هم راضي ساتل کوم چې د برېښنا عمومي اهداف دي چې هغه جمعواري د عوایدو ده او کمول د ضایعاتو دي او رضایت د ولسونو ده انشاءالله دا ترلاسه کړی کوم شی چې امکانات موږ سره دي هغه د ولسونو په خدمت کې دي. زه تقریبا چې زه د لغمان نه دلته تبدیل شوی یم او دغه 9 میاشت زه به نو په دې کې موږ هغه اصلاحي کارونه چې شبکې دپاره کړي هغه که اوس یو سره شمارو نو وخت به ډېر ونیسي ډېر وخت به ونیسي مرکه به د موږ تاسو بیخي سره اوږده شي. البته کومې ترانسفارمرې چې اضافهبارې وې او د هغې اضافهبارۍ رفع هم کړې ده کوم لایټونه چې پرسوده او خراب و هغه مې وضع کړي دي کومه شبکه چې زموږ کوم ځای کې لوڅه وه خطر د اتي او د شاتي او د ضایعاتو
هغه ته BBC کیبل تمدید کړی ده، هغه هم سره چې دی که نه اصلاح کړی، او کوم ځای کې چې غیر معیاري توزیع شوې وه، مثلا ترانسفارمر له لورې چې د لاین په داسې نور هم سره کش شوی و چې هغه د برېښنا د نورو نه خلاف و، نو د دې اسلام سره کړی ټولې ستونزې انشاءالله مشکلات په موجوده شبکه ښه فعاله او نوې ترمیم شبکه ده، داسې کومه ستونزه نه لرو. نو دغې کې د ولسونو همکارۍ ته موږ ته ډېر اشد ضرورت ده. وینئ چې برېښنا شرکت خو د خپلو عوایدو سره ولاړه ده، که ولسونه د خپل بیلونه چې ډېر کم قیمت ورته ټاکل شوی، 1.5 روپۍ غالبا د رهایشي کورونو لپاره ده، او 10 روپۍ د دوایر د تجارتي ساحاتو لپاره ده، او 12 روپۍ د دوایرو په اعتبار کوم چې د دولتي ادارې دي. دې که د خپل بیلونه په وخت سره تادیه کړي، تحویل کړي، ورې کړي، نو دې سره به زموږ شبکه وغځېږي، معیاري به شي، ځکه زموږ دغه واحد غیر بودیجوي واحد ده. نو خپله که هر ولایت کوم امتیازات ولري، د معاشاتو نه نیولې د شبکې د ترمیم او د غځولو پورې او د نورو امکاناتو برابرولو پورې ټول حلال په دې بیلو باندې دي، په دې خپل داخلي تولید باندې. که موږ مشتریان زموږ سره په دې هر څه کې همکاري وکړي، بیلونه سره په وخت تحویل کړي او ستونزه او مشکلات پیدا نه کړي، نو انشاءالله دغه شبکه به لا معیاري شي او لا به پیاوړي شي، لا به کار وشي. ستاسو د خبرې په ارتباط باندې بیلونه زموږ کوم ټارګټ چې موږ ته راکړل شوی، هغه نو اوس مخکې د کال پوره کېدو نه موږ پوره کړی ده، هغه هدف ته رسېدلي وي. انشاءالله ټارګټ نه یو فکر وکړه چې 4 میلیونه 5 میلیونه موږ اضافه پیسې جمع کړي، او د اخره دوره لا پاتې ده. انشاءالله چې دې سره امید داسې ده چې د ټارګټ یو بدوچند به زموږ عواید ترلاسه شي، او ولسونو باندې دا غږ دی چې بیلونه په وخت سره تحویل کړي په ښه وجه، په ښه لاره باندې، ځکه دا بیت المال ده، د بیت المال ضایع کول او یا د دې ځنډول دا بیا خدای نخواسته د عذاب سبب ګرځي. نو د وروري غوښتنه هم دا ده، غوښتنه مې د ولسونو نه دا ده چې ښه قانوني حلال استفاده د برېښنا نه وکړي، چې خدای نخواسته که غیر قانوني استفادې کوو، نو په دغه صورت کې دا د الله تعالی د نعمت کفران ده، او د الله تعالی وعده دغسې ده که چې د الله په نعمت باندې کفران وکړه، الله دغه نعمت په تا دروي بیا، او که چېرته د ورته شکر وویسته، په ښه طریقه دې استعمال کړه، الله درته پکې زیاتوالی راوړي. صاحب چیرې روان یو له خیره؟ زموږ دغه تولیدي فابریکه به زموږ وګورو، تولیدي فابریکه زموږ سمه ده، تولیدي فابریکه وګورو. جناب رئیس صاحب لکه سره ورسېدلو. دا زموږ مبارکه فابریکه ده. ماشاءالله ماشاءالله. فابریکه له ریاست نه لرې ده. په کارمندانو باندې خامخا ورځ کې یو کرت، جمعه کې یو کرت خامخا راځي. ډېر ښه. نو دلته مجموعاً په خپله په فابریکه کې څومره تعداد کارګران او انجینران دلته کار کوي؟ دا د تقریبا د موږ زیات پرسونل دلته ده، هغه د اسعدآباد د فابریکې د ملاګي د فابریکې چې کوم پرسونل هغه فعلا فعالیت نه لري، هغوی هم دلته راغلي، هغه هم دلته انتقال کړي، خدمتي دي دې ځای کې. معلوم انجینر اولاد خپله باندې تحصیلات مې ماستري مې کړې ده برېښنا په برخه کې، او تقریبا 40 کالو شاوخوا کېږي چې د دې برخه کې د فابریکې د مدیریت په صفت باندې خپله وظیفه پوره ایماندارۍ سره ترسره کوم، او فعلا لپاره موږ مرکزي فابریکه الحمدلله فعاله ده، فابریکه چالان ده، مشکلات نه لرو. ماشینري به څلېرې ساعته فعالي، توقف به نه لري؟ انشاءالله ماشینري زموږ همیش 3 ساعته فعال ده، مګر بعضې واقعاتو کې لکه د اوبو نشوالی چې هغه زموږ قدرت نه لري خبرې دي، نو د هغې د نه موجودیت له امله کله کله زموږ دا وچکالي وه، اوس الحمدلله بارانونه دي، واوره ده، د دې نه مخکې زموږ یو پایه ماشین ودرولی، اوس د دې بارانونو او واورې د ورېدو له امله نه اوس اوبه زیاتې شوي دي، الحمدلله دواړه ماشینونه چالان دي، تخنیکي مشکلات نه لرو، او د کونړ ولایت ښاریانو او شاوخوا کلو ته څومره زموږ ظرفیت دی د 200 کیلو واټ په ظرفیت پر ما عمره برخه موږ ته توجیه کړی دی. انجینر صاحب زیاتې دي. انجینر صاحب راځه لکه تاریخي لکه څه پوښتنې درنه وکړم، هغه داسې دغه فابریکه په کوم هدف باندې جوړه شوې وه، د چا لپاره، او پخوانی هغه تولید څومره و او اوس څومره شوی ده؟ دا فابریکه چې لومړني ځل لپاره نه جوړه شوه په
هغه د جرمني هېواد لخوا نه د 200 کیلوواټ په ظرفیت باندې دا فابریکه جوړه شوله. دا فابریکه د دې لپاره جوړه شوې وه، دا د دې لپاره نه وه چې موږ خلکو ته دې برق ورکړو، د دې لپاره وه چې د سره طاق یا دغه شال خوړ په اصطلاح چې دغه باندې برق جوړېده چې د هغې ظرفیت ډېر ژوب و. هغه خام مواد چې باید هلته جوړ شوي وي هغه باید دلته جوړ شوي وي او د دې نه پاخه شوي او هلته انتقال شوي. ولې بدبختانه د داخلي جنګونو او د خارجي استعمار د جنجالونو له کبله نه موږ هغه پلانونه شنډ پاتې شول او په همدې حالات کې بیا موږ دا وکړل چې دغه فابریکه مو د بازار او دولتي د وایرو او شاوخوا کلو ته چې په هغه وخت کې ظرفیت د دې دومره و چې دوی ته کار کولی شو. ولې اوس الحمدلله چې کله سوله راغلې ده، کله په وطن کې اسلامي امارت هغه شوی دی، بزرګونه کډوال وروڼه زموږ د نورو هېوادونو څخه راغلي دي. ولې اوس موږ نشو کولی چې هغوی ته په کافي اندازه باندې برق ورکړو. زما نوم انجینر رضوان الله مراد دی او د کونړ د شنه عملیاتي یا تخنیکي معاون یم. تخنیکي سیستم د دې فابریکې دا ټول په برقي سیستم او په اتومات سیستم باندې دا فابریکه کار کوي او موږ دلته تقریبا 10 نفر کارمندان لرو. په 2 شفته کې 5 نفر 4 ساعته وظیفه اجرا کوي او 4 ساعته رخصت وي. او د دغې فابریکې ټول مینټیننس چې کوم دی او کوم حفظ و مراقبت دی همدا د 5 نفرو په واسطه د 4 ساعته په جریان کې اجرا کېږي. نوکریوالي لرئ؟ هغه نوکریوالي 4 ساعته شپې او ورځې کار کوي. برق له دې چې داسې وچ کېږي بازار او کلو ته او ښار ته؟ د برق مکمل د دې ځای نه سویچ کېږي او دغه عمومي ترانسفارمر دی د بازار د ساحې. بازار د ساحې دا ترانسفارمر دی د دولتي ادارو، امنیت ملي، ولایت مقام او دا ټولې شاوخوا سیمې او د دې نه وروسته نور ترانسفارمرونه موږ په ساحه کې لرو په بازار داخل کې. سویچ له دې ځای نه ده، یعنې برق ورکول او قطع کول د دې ځای نه؟ عمومي سویچ دلته کنټرول سویچ دی، دغه کنټرول سیستم دی، دغه تعمیر کې دغه ځای نه لرو. ماشاءالله زموږ امیر یو ډېر اخلاصمند او ډېر مهربانه زړهسوانده شخصیت دی او واقعا همیشه په موږ باندې خیال ساتي. زموږ عرایض هر څه یې په وخت باندې اجرا کړي دي او ان یعنې موږ ته په خپله باندې خواست کوي چې ستاسو څه مشکل وي چې موږ یې دغې ته رسیدګي وکړو. انجینر صاحب ما هلته ولیدلې چې تا په هغې کې سکرین کې د ماشینري د برېښنا تا ګوتې ویلې دغه څه رقم قصه ده لږ لیدونکو ته تشریح ورکړه. دا ماشینونه چې دي زموږ هایډرالک او اتومات سیستم لري او د سکرین په ذریعه باندې موږ ته هر کمنټ او هر څه راکوي، موږ یې اداره کوو او موږ د هغې د لارې نه ماشین چلوو. عوارضونه او قوت د برق ټول شیان په همدغه سکرین کې درته ښیي؟ په سکرین کې عوارضونه او د ولټاژ کموالی، د ولټاژ کمبود، د اوبو سیستم هر څه برحاله دي او انشاءالله چې کمپیوټري سیستم برحاله دی. تاسې بیا دا څنګه منیجمنټ کوئ، څنګه اداره کوئ؟ دې له خاطره چې هلته عوارض وي یا ضعیفي د برق سي یا ضعیفي د اوبو سي، تاسې بیا دلته د مخابرې لارې نه هدایت ورکوئ چې هلته نور کارګران هغه عیار کړي؟ هو موږ یو بل سره هماهنګ یو او بل تلیفون کوو چې مصرف ډېرې مصرف کموي، چې مصرف کمې مصرف اچوي او چې مصرف کمې موږ ته هم په سکرین کې ښیي او چې ډېرې موږ ته هم په سکرین کې ښیي، چې عوارض راشي موږ ته هم په سکرین کې ښیي. ټول عوارضات چې دي انشاءالله لله الحمد د سکرین د لارې حل دي. دغه ترانسفارمر موږ د بازار توجیهي ترانسفارمر دی، دا 6 سرکټه لري، دا خواته برق ښکته باندې برق طرف ته، دې طرف ته، هسپتال طرف ته، ټولو ته برق په دغه تورو لینونو کې خور شوی دی. ډېر ښه ډېر ښه. دلته تاسې د انجینرانو لپاره چې کله چې عوارض په لینونو کې پیدا شي خصوصا ښاري شبکې کې بیا تاسې کرینونه او دا شان لرئ؟ پرسونل لرو په موټرسایکل کرین هم لرئ چې دلته پات جګ شي؟ نه لرو متاسفانه، خو انشاءالله امید دی چې په دې راتلونکي کې موږ ته کرینګ هم برېښنا راکړي. ډېره مننه ډېره.
بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې خدای وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. قدرمنو دوستانو بیا هم د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې ما غواړم قدرمنو دوستانو تاسې محترم لیدونکو ته داسې یو ښکلې خپرونه وړاندې کړمه چې تاسې ته خوند درکړي. د خپرونې په سر کې ما غوښتل چې تاسې محترمو دوستانو ته د رومان صحت هغه روغتون در وښیم چې تقریبا یو څو هفتې یا څو ورځې کېږي چې نوې افتتاح شوی ده او دغه روغتون د کونړ څخه کې چې د مشرقي زون په سطحه باندې لوړ نوم لري او ډېره په لوړه کچه سرمایه ګزاري دلته شوې ده. نو د خپرونې سر په همدغه موضوع وي. موږ په خپرونه کې نور مطالب هم لرو خو راځئ لاړ به شو په شروع کې د رومان صحت روغتون ته او وګورو چې هلته ډاکټر صاحبان ناروغان خلک بشر څه خبرې لري. هغه دوستانو او هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري. زموږ خپرونې سبسکرایبوي لایکوي شیر کوي. دوی نه ډېره مننه. ورته تاسې وخت نه نیسم نه روغتون ته ځم او وګورو چې چا سره مخامخ کېږو. السلام علیکم. مدیر صاحب سره مې څنګه خیر خیر خرابي ده خیري احوال ده کده شکر الحمدلله. ما په خبرونه کې یو بعضې موضوعات هغه کړل دي په سره شریک کړل. ځان دې په توګه سره زما نوم شبیر سهار دی دلته ادارې مالي شم باندې کار کوم. شبیر سهار شبیر سهار ډېر راځه لاړ شئ نه راکړو ته او دا خو د تاسې هغه دی امنیتي کسان دي. ډېر تاسې دلته ما ولیدل دوه دروازې وې. دوه دروازې وې دواړه برخې چې د یوه د دخول لاره ده بله ډېر ستندردونه قدرمنو دوستانو مراعات شوي دي دې روغتون کې. دا چې دي دا بیا زموږ ټولې معاینهخانې دي په دې منظر عمومي جراحي کترځای دا همداسې روغتونونه دي. ډېر ماشاءالله قدرمنو دوستانو معاینهخانې نوش جان دي هغه ډاکټر صاحبانو چې په دغه شعبو کې به دوی کیني او ډېر ښایسته کار کې شوی ده. ما مخکې په خپرونه کې ویلې په اناس کې چې دلته په لوړه کچه چې مشرقي زون په کچه باندې دلته سرمایه ګزاري شوې ده او دا برخه زموږ د ریسپشن برخه ده. دلته یو خزانهدار لرو چې دې کې کیشیر کوي. بل مسؤل دی چې هغه د ټوکنې معاینات چې ورکوي او کله چې مریض راځي اول د لپاره همدلته کله برخه چې ځي په هغه برخه کې انشاءالله یعنې دا هغه د نوي سیستم په حساب باندې یعنې تاسې مراجعینو ته هغه ورکوئ پرنټ ورکوئ ډیټابیس سیستم. جناب سهار صاحب دغه کومه برخه ده؟ دا زموږ درملتون ده. برخه کې کارکوونکي دوه کارکوونکي ډېر ماشاءالله قدرمنو دوستانو د درملتون ډیزاین خو تاسې ګورئ. یعنې تاسې به تر اوسه پورې زموږ په ډېرو خپرونو کې داسې ویترینونه غورهي د کلیمویي دا غورهي رنګ یې ورکړی د قدرمنو دوستانو. غورهي رنګ خپله یو شینوالی ښیي که نه. دا زموږ د روغتون خپل یو رنګ دی. صحت لوګو چې ده هغه هم په دې ډیزاین کې جوړ ده. په دغه کې بیا موږ شکرانې کړې دي همدا همداسې جوړ کړی دی. دا سوپي وګوره دا په همدغه رنګ کې دا ټول د شکرانې ټول رنګ. یعنې دا رنګ د تاسې په لوګو کې او بالاخره د شفاخانې په ډیزاین کې دغه رنګ استعمال شوی دی. ENT یعنې څه معنا؟ د غوږ او ستوني او پوزې دغه ناروغۍ دا دومره مهمه برخه ده قدرمنو دوستانو. دومره مهمه برخه ده دې خاطره غوږ پوزه او ستونی دلته دا غیر عصبي جراحي د تنظیم دلته په دغه پټ کې لیدل کېږي. دا په دا لوګو لګېدلی او د ډاکټر کې د ډاکټر د مریض لپاره هلته یوه چوکۍ هم لرو. څنګه دلته د وضع یا فارم دلته د ناستې ځای موجود دی.
انتقال لپاره دلته د لیفټ سیستم هم لرو زموږ شکرانه دې منظره کې باندې ناروغان دي نو باندې چې پورته کېږي یعنې ناروغان نه پرېږدي چې په تکلیف سي او د دې لیفټ په ذریعه باندې به باید ایجک سي او د تاسې دغه لیفټونه به د هغه یو چپرکټ ورته وایي هغه چې وایي تاسې هغې دپاره یوه تذکره لرو تذکره کې جوړېږي کې تذکره په دې کې ځایږي بلادي کتل ځای خزینه ډاکټر هم دلته کوي دا بیا د خزینهو دپاره زموږ انتظارګاه ده خزینهو دپاره د انتظارګاه لرو دننه برخه کې د معاینه خانه ده خزینهو تاسې راشئ ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله 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 دا بیا اوپیډي ده خزینه ډاکټر هم دلته یعنې رومان صحي روغتون آماده دی پذیرش د ناروغانو او بالاخره تکړه ډاکټر صاحبانو لپاره انتظار باسي کنه کې زموږ سټي سکین برخه ده سټي سکین لري سټي سکین هم دلته په خونه کې چې واده زموږ سره ماشاءالله نو دا سټي سکین زما په نظر د لوړ قدرت او د لوړو امکاناتو څخه برخمن ده همداسې دي یعنې هغه لري داسې ډاکټر سي په سټي سکین کې بلایي سکین د سټي سکین ماشین په انسټال کې خو به ستونزو سره مخامخ نه یې آیا ته فاني تجربه کاري لري دې باندې بل د دې انسټالیشن چې دی دا موږ مخصوص په افغانستان کې انجینران لرو نو هغه موږ نشو کولی هغوی انسټال کړی دی هغه انسټال کړی دی نور سیټ اپ چې کوم دی هغه ټول موږ ډېر ښه یعنې د مریض داخلېدل د مریض چیک اپ معلومول ټول هر څه موږ دا ګنټري ده دې ځینه مریض پوزیشن کېږي مریض ټیبل باندې چول کېږي بیا پوزیشن کېږي پوزیشن نه اخوا چې مخامخ ورته هغه به موږ ګورو په ایمیج کې هغه هم راولو د هغې نه کنټرولېږي د مریض ټول کنټرولر په بل وطاق کې د سټي سکین هغه دغه معاینات کله چې تاسې هغه ته ناروغ ته ورکوئ دا بیا دغه نتیجه یا ریزالټ یې د کوم جناح دی موږ خو ما یو روغتون کې کابل کې ولیدل چې هغوی له ین نه ریزالټ اخیستی موږ خپله دوه هېوادونه نه هغه اخلو بل درې هېوادونه نه جرمني نه مخلو هند نه مخلو او پاکستان نه مخلو هغه بېرته ډاکټر صاحب پورې تړاو لري چې کوم ډاکټر د کوم هېواد نه اخلي نتیجې څنګه وي نتیجې داسې یو ډاکټران موږ انتخابو چې هغه ښه ډاکټران وي او رزلټ یې موږ ته ښه وي مشهوره ډاکټران وي او ریپورټ یې د باور وړ وي او 100% موږ هغې باندې ډېره مننه د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د سټي سکین ماشین د کونړ په ولایت کې او نورستان کې خو بیخي نه و اوس دغه رومان صحي روغتون د دې قادر شوی ده یا دې ته قابلیت پیدا کړی دی چې دغه ماشین راوړي دا ډېرې د جګو پیسو ماشین ده او دا هر څوک کاروی یې نیسي رومان روغتون به اولین ځل او اولین روغتون وي چې داسې یو لوی ماشین خپل روغتون ته راوړي او دې کې به زموږ د کونړ او د نورستان شریفه خلک یعنې ناروغان تداوي به دلته کېږي او دا تکلیف به نه یې نبایي زه هر صاحب زه ډېره مننه من ډاکټر سمیم امتیاز کابل مملک ایران در خدمت مردم کنم डॉक्टर समीम तू मेरा बॉडी को अभी बख्श खुदत मालिकी को इंशाल्लाह और जैसे आगे सहार से बाबा का दान तबरसी भी सही बफरमान दाखिल शवे قدرمن دوستانو تاسو ګورئ چې لابراتوار دومره تجهیز ده د طبي وسایلو لحاظه کابل میشه فعلا ما در کنار اینجا حیا کردیم به تمام مریضایی که اینجا میان و به خدمتشان انشالله ما هستیم اینجا دیگه تمام معاینات بسیار به سیستم آپدیت بسیار به سیستم خوب مجهز و بسیار به یک نتیجه بهتر انشالله که ما در خدمت تمام مردم کنار هستیم انشالله
دیگه بخش معاینات ما نسبت به چون ما متاسفانه در کنار بعضی مشکلات که داره بعضی معاینات نداریم اینجا بخش دکتر صاحبای اینا مجبور میشن که وقت معاینات روان میکنن مثلا مریضا در جلال آباد که هم اینجا هم از جای وقت جلوگیری میشه و هم به خاطر معاینات که اینا مجبور هستن یک مقدار پول هم از نظر اقتصادی بر از اونا بسیار خوب میشه و معاینات که مثلا اینا در راه مصرف میکنن یک کرایه راه مجبور بودن و غیر از اون مریضایی که بسیار اختلاطی می مریضایی که معمولا خراب می و اونا مریضا اینجا کاور شوه و مریضا مثلا در حداقل در راه تلف نشن و از این مسائلشان جلوگیری شه ان شاء الله. ما همین مسائل دکتر صاحب علی محمد بسیار زحمت کشیدن دیگه مسائل دست زمین این کدام بخش این بخش اکسری ما هست بخش اکسری ما هستن که ما مکمل به مریضا رو ان شاء الله ساخته میشه و غیر از ما بسیار به تمام تجهیزاتی که در اکسری باید شود تمام شما مد نظر گرفته و خوبی از اکسری معمولا ساده نیست اکسری دیجیتال است که با کیفیت بهتر با وضاحت بهتر و معلومات بهتر و ما شاید به ذهن بعضی کسا برسه که چطور مثلا یا دو لابراتوار روی طرف اکسری طرف به ذهن بعضی کسا شاید خطور بکنه از اون لازم ما مثلا به این مشکل ما نداریم ما تمام بخش اکسری ما را با سر پوشانده میشه مثلا معلوم میشه دروازه و مثلا فیلمی که ما از طرف فعلا مریض اینجا میباشه و فوکس تمام سرش کنترلش از بیرون میشه وقتی او دکتر صاحب برا غواړي د وظیفه بابداري کنه ډیر که نظر ته نه مو یو چکر ورسو ماشاءالله یعنی مردانه و زنانه دور هم هستن و جدا هم هستن محرمیت مد نظر ماشاءالله یعنی مسائل شرعی و اسلامی رو شما مد نظر گرفتید به خاطر اینکه در آینده مورد انتقاد قرار نگیرید. خودی چه کدام امکانات هست؟ امکانات که فعلا در اینجا هست ما مثلا تمام چیزایی که تجهیزات که ایمرجنسی ضرورت است ما تمامش مهیا ساختیم که مثلا ایمرجنسی مریضی که شما بیاید ما بخش ای سی جی شما فعال مانیتورینگ مکمل تمام بیدار ما سیستم مانیتورش فعال است و که بیاید ان شاء الله مشکل نباشه بخش اکسیژن رسانی به مریضای ما بخش ای سی جی ما دو پورتیبل داریم که ای سی جی مثلا انتقال میکنه از یک مریض دیگه بخش تاکسینگی های ما مکمل کرشکارهای ما مکمل به سیستم دوایی های ما مجهز است و دیگه یک مهمترین چیز دیگه ما مثلا استشار داریم بخاطر مریضایی که معمولا خدای نکرده مسئله قلبشان ضعیفی میکنن قلبشان مشکل داشته باشه و بعد استشار ضرورت پیدا کنه ما تجهیزات رو اینجا برشان آماده است. تمیل سردا کوم برخه ده قسم پیشتر بر شما یادآور شدیم بخاطر مریضایی که مثلا کنونیزی داشته باشه یا اینفلوئنسر بسیار خرد نیاز داشته باشه که کنونیزی بیا باشه ما اینجا اتاق که جور کردیم ماینر پولیسیازون میگم اتاق جراحی صغیره که ما برای اینا جور کردیم تمام تجهیزات طبی ما اینجا برشان آماده ساختیم بخاطر سیتای تقسیم شدگی موضوع لایت بخاطر عملیات ما یعنی خود بخاطر جدید دیدن بهتر اینا ما برشان آماده ساختیم دیگه ان شاء الله که از این نظام کمیت نداره. راځو بسترخونه ته دا زموږ رومې د مریضانو لپاره هغه بیډه لرو دا هر بیډ چې دی د خپل ځان سره بیډ ته پیشن منیټور لري په منظم سیستم باندې دلته موږ سوپه لرو چې په هغه کې موږ دلته مریضان سره چې کوم ځای ورځي په هغه کې کینو او دلته چې دی دا ټیبل هم لرو چې دا ډاکټران کله وزټ کوي استفاده کوي او پسان کې دا نور ګډونه دي ټول آماده دي اوس ژمي موسم دی دغلته هغې لپاره مو په ګرمې کمبلې او دا شیان هم آماده کړي دي. داسې دي بسترخونې دا د هغه کسانو لپاره دي چې هغوی مثال علاقه لري چې تناو اوسي او تلویزیون ولري په هغه کې خپل اتاق کې ټول امکانات ولري بیا نو دوی توانایي د دې لري چې د دغه پرداخت وکړي نو بس د تاسې روغتون د هر ډول مریضانو لپاره جدا جدا هغه جوړ کړي دي سیستمونه جوړ کړي دي چې توانایي ورسیږي. دا زموږ ICU برخه ده
په دې کې قدرمنو دوستانو ICU برخې د افغانستان تقریبا یعنی په 90% روغتونونه نه لري. نو رومان صحي روغتون دلته ډېر جوړ شوی دی. محترم په دې کې بیا هغه ماشومان چې عمرونه د 28 ورځو نه کم وي او هغه سخت شدید مریضان وي، هغه دلته بستر کوو. دا د هغو د ماشومانو خونه ده. دا هغه ماشینونه دي چې هغه ماشومان شعاع ته اچوي، د ماشینونه دي، فیلي ورنر ماشینونه دي. دلته ټول سهولتونه انشاءالله موجود دي. په دې برخه کې تاسو وینئ دا انکیوبیټر ماشین ده، دا ډېر نورمال ماشین ده، دا انکیوبیټر ماشین ده. دلته د خپل ماشومانو بیډونه مو دغه برخه کې پراته دي. ښه بل محترم د نارینهو جدي مراقبت خونې ته راځو. نو دا برخې موږ جوړې کړي دي. دا د نارینهو لپاره موږ دلته جلا واډ جوړ کړی دی، د ښځینهو لپاره جلا واډ لرو. څنګه چې د خلکو تقاضا یې په هغه اساس باندې جوړ کړي. دغه بیډونه چې تاسو وینئ دا بیډونه هم ښه سټنډرډ بیډونه دي، ریموټي او دا برقي بیډونه دي چې ټول مریض سهولتونه په دې کې موجود دي. دغه چې تاسو وینئ د هر کار سره خپل هلته کار ټول د انفیوژن پامپ او سیرین پامپ او کوم شیان چې پکارېږي هغه ما په دې برخو کې دلته ځای په ځای شوي دي. لرو اکسیجن بالون د اکسیجن استفاده کېږي، دلته ځکه شدید او سخت مریضان پراته وي نو هغه کولی شي په هغه استفاده وکړي. راځو عملیات خانې ته. دا راځي عملیات خانه ده. دا د عملیات خانې لپاره کوم بیډ چې دی کوم بیډ دی په څنګ کې نور کوم ډېر ماشینالات چې سیماني دي حالت کار کوي. انستیزي ماشین دی چې نشه ورکول کېږي، نه ماشین دا درمل پراته دي چې د ضرورت او ځینې وخت کې دوی کارېږي، دغه استفاده کوي. دا نور ټول ضروري کوم شیان چې دي درمل دي ټول همدلته انشاءالله موجود دي. عملیات خانه چې دا آماده ده څو عملیات آماده ده هغه ته عملیات ته ډېر ښه ډېر ښه. خلکو ته ځو هلته موږ د جلسو خونې لرو، اشپزخانه، ډوډۍ او زموږ د دې رومان روغتون چې کوم دفترونه دي ریاست مدیریت هغه ټول په بره برخه مخکې شه راځي. رومان روغتون د جلساتو خونه ده چې دلته ټولې جلسې صورت نیسي. زموږ د کارمندانو ترمنځ او مداکرانو نورو غونډې چې کېږي هغې لپاره موږ یو جوړ شوی دی. دې لپاره چې ټول جوړ شوي دي رښتینولي انشاءالله دغه په جلسات کېږي. 2 3 نو راځو احمدیه صاحب محترم ریاست مقام ته دا زموږ ریاست دی. دا هغه برخه ده چېرته چې مشورې کېږي په مختلفو برخو کې، چېرته چې مشورو ته ضرورت وي زموږ نور کارمندان ډاکټر صاحبان ټول راځي او زموږ د مشورو په خاطر باندې زموږ د رئیس صاحب سره انشاءالله خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو نه مننه کوم چې تاسو راغلل زموږ د رشب خان نمیدنه وکړه او بیا نو تاسو ته ستاسو د لیدونکو ته کې هله احترامات سره وړاندې کوم. نو مې ډاکټر علي محمد امین دی او د رومان صحت معالجوي روغتون مؤسس یم. نو دا خو زه خپل ډاکټر یم او دغه مسلکي یم. نو موږ دغه زموږ د ولایت د خلکو زموږ ولایت نه چې د نورستان ولایت مرکزي او شرقي نورستان موږ ترڅنګ دی. نو د دې خلکو ضرورت موږ احساس کړو، هغه دغه مشکلات او ضرورتونه چې هغه درک کړل او دغه ولایت خلک به مخکې د دې نه تلل نورو ولایتونو ته یا ګاونډي هېواد پاکستان ته به تلل، هلته به د معالجې لپاره. نو موږ دغه یو ضرورت حس کړ چې دلته د خلکو ته موږ په صحیح برخه کې یو ښه معیاري او یو باکیفیته روغتون جوړ کړو او هغه پرې نن الحمدلله وتوانېدلو چې عملاً تاسو د شاهدان یاستئ او د رشب خان
تیر ورځ پرانیستل شوې ده. زه خو خپله شخصا د دې شبخانې چارو کې زه ماسټري لرم، نو خپله کار مسلکي یم، نو زیاته مې خپله هغه د خپل علمیت نه او د خپل هغه دغه نه مې استفاده وکړله. د نورو ملګرو او همکارانو نه هغه خلک چې متخصصین دي په دې برخه کې د هغو نه مو مشوره واخیستله، دغه تعمیر هم جوړ کړو، دغه شبخانې په هغه ډیزاین باندې برابر شو. د دې یو بایو میډیکل انجینر چې ورته وایي د هغې په مشوره باندې موږ دغه برخې دغه کړلې او د کمه ساحه ده، خو موږ پکې دغه شبخانې ټول دغه ضرورتونه چې دي هغه په نظر کې نیولي وو، دغه تعمیر هم جوړ کړو. بیا د هغې دپاره د هرې برخې جلا جلا جوړول، مثلا تاسو به لیدلي وي چې ICU برخه، نسایي ولادي برخه، عملیات خانې برخه، ریکوري یعنې عمومي واډونه، OPD یعنې ایمرجنسي چې په دې کې هغه عاجل اتاق چې ورته وایي، په دې کې زنانه او د نارینه او پورشن یا برخې جدا جدا، سره تشخیصي برخه چې هغه جدا. نو دغه ټول شیان په نظر کې نیول شوي دي. شخصا خپله دې مسلکي یم او دې برخه کې ماسټري لرم، نو د نورو ملګرو سره په همکارۍ باندې انشاءالله دغه سیسټم جوړ کړی. موږ خو ابتدا دغه تېرې یکشنبې په ورځ باندې وکړله چې دلته د کونړ قدرمن والي صاحب راغلی و، ورسره رئیس صاحب سیاحت امیر راغلی و، دلته ولایتي شورا د علماء شورا محترم رئیس صاحب راغلی و، نورو اداري واحدونه چې دلته څونه دي د هغوی رئیس صاحبان راغلي وو، ولسوالان راغلي وو، قومي مشران راغلي وو، ځوانان راغلي وو، مدني ټولنو فعالان همکاران راغلي وو، زیات د میډیا یا د رسنیو همکاران راغلي وو، نو فرهنګي ملګري دوستان هم راغلي وو. نو هغوی په حضور کې دغه شبخانې پرانیسته موږ وکړله او دغه شبخانه کې اوس تقریبا چې زموږ سره 8 نفر چې د مختلف متخصصین هم دي، ډاکټر صاحبان هم دي، متوسطه پرسونل دی مختلفو بخشونو کې، او اکثر خدماتي پرسونل یا سپاکاران او یا د مریض خدماتي پرسونل په څنګ کې هغه امنیتي ساتونکي تقریبا 8 نفر په الحال موجوده لرو. شبخانې کې آخري خبره ده صحت عامې چې د کونړ کې ریاست صحت عامه ده او د هغې د چتر لاندې موږ د روغتون ابتدا کړی ده او د هغې سره مستقیما موږ د هغوی سره په تماس کې یو، موږ سره کاملا همکاره ده، رئیس صاحب صحت عامې، د هغې پرسونل قوانین بررسي چې موږ ورسره سروکار دي، ټول ماشاءالله مکمل موږ سره همکار دي. او دلته شبخانه کې به دونه ووایم چې موږ تشخیصي برخه کې کوم چې واقعا موږ ضرورت حس کړی و، سټي سکین چې مخکې به دلته مریض یو عادي مریض به ننګرهار ته تللو، نو هغه دلته موږ فعال کړی دی الحمدلله. 4 سلای چې هغه مسلکي نګان هم یعنې قوي سټي سکین دی دغه فعال کړی دی او انشاءالله په یو میاشت کې به دننه موږ هم MRI چې دغه ضرورت دی د کونړ د خلکو د بلوچستان د خلکو دغه به هم انشاءالله فعاله کړو. نیورو سرجري برخه کې موږ ښه متخصصین یو ښه کادر لرو چې ډېر ښه تکړه بااستعداده ځوان دی. په جراحي عمومي برخه کې موږ ښه تکړه پیاوړي ځوانان لرو. بل خوشبختانه به ووایم چې دا زموږ لپاره د کورن لپاره به ویاړ وي چې ښځینه جراحي ډاکټره موږ دلته د خیر استخدام کړې ده چې تر اوسه پورې دلته نشته دی. ننګرهار کې هم ډېره کم پیدا کېږي، نو هغه به راځي دلته د خیره سره هغه عملیاتونه چې ښځینه او ډاکټرانو مربوط وي هغه به دلته ترسره کېږي. بل مجهز لابراتوار موږ جوړ کړی دی چې هغه نو ډېره پانګونه پرې شوې ده په هره برخه کې، یعنې ټول معاینات به کېږي. بل دلته مکمل په شخصي سکتور کې ICU نه وه چې هغه شدید مریضانو مراقبت لپاره چې هغه برخه موږ ډېره کړې ده، کار پرې کړی دی او یعنې هغه سټنډرډ او معیاري ICU جوړه کړې ده. بل چې دی نو دلته ایکو برخه چې مخکې کونړ کې دغه برخه کې خدمات نه کېدل، هغه لپاره موږ تکړه متخصص استخدام کړی دی، ایکو برخې لپاره خدمات موږ روان دي. بل په داخله برخه کې زموږ خدمات دغه کېږي. بل چې دی نو اطفالو برخه کې موږ ښه وجده ډاکټر صاحبان لرو چې پاکستان نه هغوی FCPS کړی دی په اصطلاح باندې، یعنې ښه غټه ډګري کړې ده، هلته تخصص کړی دی، هلته یې کارونه هم کړي دي او هلته کار کوي انشاءالله. ډاکټر صاحب نور او بل دغه شبخانه چې ده د وزارت صحت عامې د قوانینو او د اصولو د هغې معیاراتو مطابق جوړه شوې ده. هغو ټول معیارات او قوانین چې دي هغه په نظر کې نیول شوي دي، د هغې چک لیست مطابق دغه خدمات انشاءالله موږ مخکې وړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تاسو ته ښه راغلاست. خیر
زما نوم مولوي محمد مبین محمدون عمر د زابل ولایت خکیبان ولسوالۍ نه چې اوس د امارت او د مشرانو د هدایت په اساس باندې دلته د کونړ ولایت د پیښو سره د مبارزې امادګي ریاست خدمت کوو او دا خدمت مو روان کړی دی. تقریبا زه چې راغلی یم کار مې تر اوسه نه دی پوره شوی. مخکې کابل کې وو، هم په دې اداره کې هلته کابل کې وم مرکز کې، بیا د دې مشرانو داسې هدایت و دلته کونړ ته راورسولم. زموږ د ادارې پالیسي تر عمل هغه دا ده چې خلکو ته د طبیعي افاتو طبیعي پیښو د یو د مخنیوي او د خطر کمولو لپاره او د خلکو ستونزو ته رسېدل چې کوم طبیعي افات راځي لکه سیلابونه، طوفانونه، زلزلې، همداسې هغه طبیعي پیښې خو تاسو ته معلومې دي کوم څه دي. نو زموږ اداره الحمدلله په دې کې ښه فعال ښه رول لري. په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې ښه فعال رئیسان لري او زموږ په راس کې یو فعال وزیر داسې تاسې ټولو ته معلوم ده چې ډېر جدي ده فرادي صاحب په کارونو کې، یعنې هر کار ته به یې خپله وځي، خپله په کار پسې ځي. د خپل رئیسانو خپل مامورین ټوله اداره یې داسې متوجه کړې ده کار ته او ښه په جدیت سره انشاءالله د خلکو ستونزو ته رسېدلي دي. زموږ فعالیتونه هغه عموما په هغو ځایونو کې دي چې هغه د خطر لاندې سیمې دي. زموږ هدف دا دی چې د خلکو ژوند ژغورل دي، د خطر کمول دي. که کوم ځای کې سیلاب په یو کلي برابر یو منطقه به یو عامل منفعل ځای باندې برابرې د هغه لپاره د مخنیوي یو پروژه برابرول چې اسنادي دیوالې یا مثلا بعضې وخت یې سکواټر کاري سیلاب خالي کول دي، صفا کول دي، او بل خلکو ته عامه پوهاوی ورکول د حوادثو په برخه کې چې دوی مثلا څه رقم وتوانېږي چې زلزلې په وخت کې ځانونه وژغوري یا د سیلاب په وخت کې وژغوري یا د طوفان داسې د آفتونو په وخت کې دی. زموږ ډېر فعالیتونه چې دي په هغه ساحو کې دي چې په هغې کې خطرات او طبیعي پیښې زیاتې دي. تقریبا دلته کونړ ولایت کې خو زلزله وشوله او په لوړه کچه باندې تقریبا چې په افغانستان کې به تر اوسه داسې زلزله نه وه شوې چې ډېر شدیده زلزله وه او ډېر خسارات یې درلودو چې په هغې کې تقریبا تر 2000 شاوخوا پورې شهیدان وو، همدارقم تر 3000 پورې زخمیان وو. دې ټولو ته هر شهید سره 100,000 او هر زخمي سره 10,000 افغانۍ دا توجیه شوي دي. همدارقم د بشري مرستو په دغه کې انشاءالله په ټول د کونړ کې چې کومه زلزلې ځپلي خلک دي چې د دې شمېر بیخي زیات اندازه ده. دا یو کور انشاءالله یو کور چې کوم لوازم او کوم شیان د دې تخریب شوي دي ټولو کې پوره رسېدګي ورسوي ده او هغه امکانات بېرته ورته برابر شوي دي. یو د سرپناه په برخه کې انشاءالله اوس هم د هغه په برخه کې ډېر چارې روانې دي چې بعضې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او بعضې کارونه جریان لري، د بعضې اوس بیا افتتاح کېږي. د هغه کې هم انشاءالله ښه ګامونه اخیستل شوي دي. دغه د کونړ کې یوازې زموږ دفتر نه ده چې په کرایه هغې ته رسېږي. تقریبا د کونړ کې زیات شمېر ریاستونه دي چې هغه په ملکي او کرایه په ځایونو کې دغه کې اوسېږي. یو خو دلته په کونړ کې راځي بیخي کمه ده، بل دا ده چې دلته داسې ځای نشته چې یو پلان د ولایت په مشوره باندې دلته د لاهور ولایت په نامه باندې یو ځای ده، هغه ته اوس تفصیل یو کمیټې یې ټاکلې ده، هغه ځای به استملاع کېږي. بیا به د هغه لپاره چې کوم ریاستونه ځایونه نه لري هم د امکان دې ولري چې یو عمومي کمپلیکس جوړ شي د ولایت په سطحه باندې، نو ټولې ادارې به انشاءالله او د پرسونل تقریبا د ادارې په سطحه پرسونل په د ادارې مربوط کار دی. زموږ دلته په ریاست کې تقریبا 12 نفره پرسونل دی د ولایت په سطحه باندې. رسمیت یعنې فعال دي. تاسو پرون د اګام ولسوالۍ ته سفر درلود، د سفر هدف مو څه و؟ دلته موږ په ټول کونړ ولایت کې ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا د سیلابونو صفایي دا د وزیر صاحب د هدایت په اساس باندې موږ په ټول کونړ ولایت کې چې کوم سیلابونه دي یا د سیلابونو مخې دي یا کوم خړونه دي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي یا سیلاب د کلي په هغه باندې ور برابر یا مثلا په عامل منفعه ځایونو باندې ور برابر یا سیلاب مخه موږ هغه پروژې هغه سیلابونه هغه صفا کوو د اسکواټر او د لوډر په واسطه باندې.
هغه کارونه مو شروع کړي په نړۍ غازي آباد کې هم شروع دي دنګام کې هم دي د هغو د نظارت لپاره تللي وو چې هغه کارونه مو کتل د هغه لپاره مو سفر کړی دی. دا کار چې تاسو هلته په سیمه کې ترسره کوئ کوم مزد هغه ورکوئ که د کار مقابل کې شی ورکوئ؟ سکواټر موږ په کرایه نیولی ده مرکز لخوا موږ ته وزارت څخه پیسې راکول کېږي بیا موږ د کرایې سکواټر دغه کوو په کرایه باندې نیسو یو باندې ساتنه کار راتلونکي کال لپاره مو پلانونه چی دي؟ راتلونکي کال لپاره هم کوشش کوو زموږ عامه پالیسي دا ده چې د خلکو د ژوند هغه ژغورنه وشي او د خطر سیمې هغه په ګوته شي د هغو لپاره یو پروژې ډیزاین شي او پروژې ورته پیدا شي نو دا زموږ عمومي هدف و دغه طرز عمل دی انشاءالله چې هېوادوال په خدمت کې به پیام مو چی دی؟ پیام دا دی چې بس ټول ولس ته چې ولس د دې نظام تر شا ودرېږي او د دې نظام ملاتړ دې وکړي ځکه دا یو اسلامي نظام ده دا یو داسې نظام دی چې په نړۍ کې ساری نشته نو دوی دې د دې نظام ملاتړ وکړي او نظام انشاءالله تاسې وینئ چې په پوره توجه سره د ولس په خدمت کې ده دا اوس بارانونو واورو کې به تاسې لیدلي چې هم تر وزیرانو تر رئیسانو چې څه لوړ پوړي مشران دي دا ټول په دې خلکو په خدمت کې وو که نظامي امکانات وو که ملکي وو دا ټول د عام خلکو په خدمت کې کړي وو خلکو ژوند و هغه ته یې هغه یې ژغورل نو دوی باید د نظام تر شا ودرېږي او د نظام ملاتړ وکړي او د نظام ته د بقا لپاره دعا وکړي